بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لودین صاحب او محترم وطنوالو افغانانو ورونو خوندو د نړۍ په هر کونج کې چې یاستئ، دغه نهم پروګرام ته د افغانستان د اړتیاو او وړتیاو په لړ کې د نرمو مهارتو په باره کې دغه پروګرام ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې روغ رمټ واوسئ او دا څو لحظې د موږ سره دغه پروګرام کې له ژوند نه لذت واخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته درانه صاحب همدارنګه ټولو وطنوالو ته په نیکو شیبو کې خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای وکړي چې ښه وخت ولري. ډیره مننه د تاسو او همدارنګه له خپلو وطنوالو نه چې موږ او تاسو په ژوند په یو اساسي مسایلو باندې چې هغه د انساني مهارتونه، زه ورته کله کله انساني مهارتونه وایم هیومن سکلز یا پیپل سکلز، یا د خلکو سره د ژوند کولو مهارتونه. ډیره مننه. محترمو لیدونکو او اوریدونکو، بیا هم سلامونه وړاندې کوم. بعد له تقریبا 2.5 میاشتې وقفې نه موږ بیا راغلي یو د تاسو سره، او دغه ځینې پروګرامونه چې موږ لودین صاحب او ما څېړنې پرې کړې دي غواړو د تاسو سره شریک کړو. لکه په هغه اشتهاري پروګرامو کې چې موږ وغږېدو، ما یک پروگرام به نام ضرورت ها و قابلیت ها درباره افغانستان امسال شروع کردیم که باز نظر به آمدن ماه مبارک رمضان ما یک وقفه گرفتیم و بعد از او عید آمد و کارهای دیگه شد و تا حال ما نتانستیم که این را دوباره شروع کنیم. دیگه حال موقع رسیده که پروگرام اثر بگیریم و پروگرام امروزی را ما به قسم یک نگاه تازه برای ضرورت مهارت‌های نرم، یا مثل که لودین سے به او اشاره کرد مهارت‌های انسانی، درباره از ما میخوایم گپ بزنیم، همراه شما شریک بسازیم و بعد از او برای پروگرام‌های آینده زمینه را مساعد بسازیم. و یک مرور مختصری که موضوعات گذشته چی بوده، چون یک وقفه آمده. بعد از وقفه ما با وطندارای خود و به اصطلاح کسایی که همکار و همراه ما در این مسئله بودن، یک مروری مختصری اگر دورانه سه باشه با موضوعات گذشته به شکل گذرا، این خالی از مفاد نخواهد بود. و ضمناً موضوعی که امروز ما و شما میخواهیم با همراه دوستا شریک بسازیم با او برس باز راه روشن میشه انشاءالله. نو اگر مطل ده صبر تلخ است لیکن برای شیرین دارد. نو کلک ذره دوستان صبر وکی، امکان داری دیده پروگرام تر آخر پوره موضوع بیخی واضح او روخان است. نو بیغه رقم بلار سو ما تا خو لودین سے موږ یو فورمول لرو چې په هر پروګرام کې موږ غواړو هغه شریک کو، دغه نه به شروع کو. نو مخکې له دې چې پروګرام ته لاړ شو، دا وینه دغه فورمول خو به اوس راغلی. او دا کې دغه فورمول دا اوکې. نو مخکې له دې چې دغه فورمول ته لاړ شو، دغه فورمول ته لاړ شو، زه غواړم یو داسې یو مختصر نظر وکم د افغانستان په باره کې. دلته موږ ګورو چې دغه د ټولنې او د انسان په قسم د انفرادي ډول د ودې لپاره څو مرحلې موجودې دي. په ابتدا کې د محتاجي مرحله ده، د محتاجي ساحه ده، بیا د خودکفایي او د استقلال ساحه ده، او بیا چې نور کارونه وشي د فلاح او سلام ساحه راځي. نو که چېرته موږ دغه د افغانستان تاریخ ته وګورو، 15,000 کلن تاریخ ته وګورو، دغه 15,000 کلن تاریخ چې ډېر د تورې او د غیرت افتخارات په ټولنه کې ډېر دي. موږ په دغه 15,000 کالو کې متاسفانه علاوه په دې چې دومره توره افغانانو کړې ده په ټول د تاریخ کې،
لا تر اوسه هم زموږ ټولنه د محتاجي په ساحه کې ده. دغه د محتاجي له ساحې نه وده نه ده کړې. نو دلته یو سوال مطرح کیږي. زه دا سوال مطرح کوم د افغانانو لپاره، خصوصا هغه افغانان چې ځانونه چیز فهمان بولي. دغه د چیز فهمانو لپاره زه دا سوال مطرح کوم: آیا باید له 15,000 کاله تاریخ تجربې نه د دې ضرورت نشته چې موږ دغه 15,000 کاله تاریخ کې موږ څه شي کړي دي، یو انتقادي نظر ورته وګورو؟ یعنې له سره یو کتنه ورته وکړو چې موږ دغه تاریخ، اوږد تاریخ، زه خو بیا داسې وایم چې اوږد تاریخ خو مختلفې مرحلې لري، خو دغه نږدې تاریخ چې تقریبا نقد د خلکو د حافظه کې تازه ده، دا 50 کلن تاریخ چې اکثرا نور سره اړیکې لرو او حوادث ډېر تازه دي. دغه تاریخ چې د ټولنې چیرې وګورو، تاسو کله کله د مبارزې دوره ورته وایي، د مبارزې او د مجادلې او یو د بل سره د تقابل دوره. د دې حاصل که چیرې وګورو موږ په کوم حالت ته رسولي یاستو یا کومه نتیجه لاسته راوړي؟ بیخي سمه ده. زه فکر کوم چې دغه د دیموکراسي د لسیزې نه راوروسته دغه تاریخ ته وګورو، د دغه میوې هغه ریښې هم په دغه 15,000 کلن تاریخ کې دي. وپوهېدې؟ زه داسې مطرح کوم چې چون د افغانستان تاریخ په توره باندې استوار و، په قلم باندې نه و استوار، هر وخت چې دغه د مبارزې او د تقابل مفکوره افغانستان ته راغله، خلکو ډېر زر قبوله کړله. او په عوض د دې چې دغه مفکوره راواخلي او خلک متحد کړي، او هغه مشکل چې ټولنه یې لري چې هغه فقر و، هغه بېسوادي وه، هغه پس پاتې وه د ټولنې، د هغه په مقابل کې استعمال کړي، دغه وسله یو د بل په مقابل کې استعمال کړه. وپوهېدې؟ یو د بل په مقابل کې استعمال کړه. او په افغانستان کې عوض د دې چې ټولنه د وصل حالت ته ورسېږي، فصل یې منځته راوست. نو زما وړاندیز، او زما او تا خو په دې باندې ډېر بحثونه کړي، وړاندیز د موږ دغه ده چې اوس د دې موقع را رسېدلې ده چې موږ دغه مفکوره د مبارزې چې په قسم د فصل باندې استعمال شوی، دې ته یو انتقادي نظر وکړو او په څه رقم سره استعمال کړو چې دغه راواخلو، د مبارزې په ځای باندې د خلکو سره د مذاکرې له لارې نه لاړ شو او مبارزه د هغو مشکلاتو سره وکړو چې هغه د ټولنې د پسماني او د بیچارګي او د محتاجي سبب شوی دی. او درانه صاحب، دغه موضوع چې موږ تاسو په خبرې کوئ، مثلا د اړتیاو وړتیاوې، یوه غټه اړتیا چې هغه ته توجه او پاملرنه نه وه سوې او تر اوسه پورې هم یا ډېره په دقت ورته پاملرنه نه کېږي، هغه همدغه نرم او د انسانانو یا د خپلو وطنوالو د مختلفو ډلو ترمنځ د نرمو مهارتونو کمبود ته یا دې ته عدم توجه ده. مثلا موږ او تاسو چې وایي کله چې تقابل یا اختلاف نظر منځته راځي، خو مفاهمه او مذاکره پکې پکار ده. د مفاهمې او مذاکرې مفاهیم که چیرې په خپل عملا تطبیق سي، د تقابل نه د همکاري لور ته خلک بیایي، نه یوازې د کلش تصادم ته. یعنې د دې لپاره چې همیشه مخالفت یا اختلاف نظر په تصادم او په تقابل او یا داسې تصادم چې تخریب او زوبل او تخریب رامنځته کړي، نو د هغه بدیل هغه لاره چې هغه کې مفاهمه یي، هغه کې ژبه په ښه توګه استعمال سي، مقاصد پکې مطرح سي، کېدای شي د ټولو مقصد مشابه او یو مقصد وي، اما چون مهارت نه وي ورته موجود، هغه مقصد ته د رسېدو په لار کې په جګړو باندې اخته شي خلک. نو د ټولو د افغانستان کې د ټولو ادعا دا ده چې افغانستان یو پیشرفته پرمختللی له فقر او له مشکلاتو نه یو خلاص ملک، ازادي، د مداخلو نه خوندي، په خپلو ولس باندې تکیه، په خپلو ارزښتونو باندې تکیه،
خو د دې لپاره تفاهم پکار ده یا کړنلاره پکار ده یا مثلا که شخړه هم وي خو شخړه حل لري مدیریت لري که ستونزه هم وي خو د ستونزو د حل لارې هم شته او د موږ خپل په مبارک دین کې هم د مشکلاتو د حل مختلفې لارې شته که کله چې دې سافت سکل یا انساني مهارتونو ته مراجعه وشي او دې ته انکشاف ورکړي یا تاسو د قلم نوم واخیسته که چیرې قلم او فکر انکشاف وکړي د تصادم د توافق یا موافقې خواته خلک حرکت کوي ان شاء الله چې دغه باندې موږ تاسو تمرکز لرو چې که چیرې دغه مفاهیم را خپل کو او عملا په ژوند کې تطبیق کو ان شاء الله چې موږ تاسو د فلاح او د سلام روړي ته به حرکت آسانه شي. به نظر ما موقعی رسیده که ما یک گذار ذهنی بکنیم و امی پروگرامی که ما تصمیم گرفتیم که حال 8 پروگرامش تقدیم کردیم و باقی ماندهش هم تقدیم کنیم در هفته های که میه هدف امیست که زمینه را برای مساعد بسازیم و یک تعداد هموطنای ما چیز فهمای ما را قانع بسازیم که ما به یک گذار ذهنی ضرورت داریم که طرز دید خود را در مقابل وقایعی که در جامعه صورت میگیره در جهان صورت میگیره به دید دیگه طرف از اون سیل کنیم. از او خاطر ضرور است که سرش گپ بزنیم و این پروگرام امروز ما سر اینمی موضوع است که ما چرا ضرورت داریم که همین مهارت‌های نرم یا مهارت‌های انسانی را مهارت‌هایی که برای مناظره و برای مبارزه نیست اما برای مفاهمه و برای مذاکره است اینمی مهارت‌ها را چطور ترویج کنیم در جامعه. رښتیا هم یعنی یو نوې صفحه په کار ده چې تر څو د راتلونکي افغانستان او د دې ملک د آبادۍ لپاره ټول په ګډه باندې لاره خپله کړي او د مبارزې او یو د بل سره د تقابل او د تصادم نه د تفاهم مذاکرې همکاري او یو د بل سره د خواخوږي په لارو چارو هم د همدلي سره سم د فهم و تفهیم غوږ نیولو او دا خو واضح خبره ده چې افغانستان آبادۍ ته ضرورت لري دا ښکلی ملک له خپلو منابعو نه څنګه په ښه توګه ښه ګټه واخلي غټې منابع یا لویه منابع له طبیعي منابعو نه هم انساني منابع دي او انساني منابع چې تمام ورځ په خپلو مشکلاتو کې سره اخته وي او تمام ورځ په ګرمو مجلسونو کې یو بل باندې د ملامتۍ ډبرې ولي او یو د بل د نفع یو د بل د له منځه وړلو په هڅو کې دي دا هغه لوبه ده چې نتیجه یې موږ تاسو لیدلې د دې لوبې نه یا د دې لوبې په میدان کې یو نوې لوبه په کار ده چې هغه د تفاهم او یو د بل سره د همکارۍ لوبه ده نو موږ غواړو چې دغه لوبه یا دا میدان یا دا صفحه بدله شي نو په دغه اساس باندې به لږ زره وغږیږو چې دغه څېړنې ما ته چې د 2-3 کاله ما ته په دې باندې ډېرې څېړنې هم کړي دي او ډېر نور پروګرامونه هم وړاندې کړي دي تر مختلفو عنوانو لاندې په دې لاره کې نو داسې یو تازه لید به ورته وکړو د دې لپاره چې موږ له کوم ځای نه دا موضوع شروع کړې ده هغه دا ده چې موږ هغه اساس ته د ټولنې او د فرد د ودې اساسي اړخونو ته مراجعه کړې ده او دې نتیجې ته رسېدلي یو لکه دغه سلاید کې چې وینئ چې د انسان د ودې څو مرحلې دي چې اوله مرحله دا ده چې یو انسان چې یا یو ټولنه منځته راځي او یا یو انسان دنیا ته راسي د محتاجي په حالت کې وي خپله دی خودکفا نه وي د نورو همکاري ته د نورو کومک ته د نورو سرپرستي ته ضرورت لري بیا په طبیعي ډول باندې ځینې عناصر د وخت په تېرېدو باندې دوی لویږي
او هغه حالت د بلوغ ته رسیږي. ځینې نور شیان مثلا د فکري او احساسي او عقلي نقطه نظر نه ځینې نور کارونه که وسي بیا نو دا نفر او یا ټولنه د خودکفایي مرحلې ته رسیږي. دغه د خودکفایي او د استقلال مرحله یوه ډیره ښه په زړه پورې مرحله ده، یوه ښه ساحه ده، اما د ټولنې ټول پوتنسیال نشي استعمالولی. د دې لپاره چې د ټولنې ټول پوتنسیال استعمال کړي، د خودکفایي له مرحلې نه هم که ټولنه وده وکړي او هغه مرحلې ته ورسیږي چې موږ یې د فلاح او د سلام دوره بولو، هغې ته وده وکړي، په هغې کې بیا نو هم ټولنه او هم د ټولنې غړي داسې یو حالت کې ژوند کوي چې هغه ژوند د دوی لپاره یو مفهوم لري، یوه معنا لري او ژوند یې په یو مقصد باندې وي. یوازې د دې چې داسې هاپ هزارد دغه انګلیسي کې ورته وایي په عشوایي ډول باندې ژوند وکړي یا په ډیفالت باندې ژوند وکړي، د دوی ژوند ډیزاین شوی ژوند وي. نو هغې مرحله ته او هغه د موږ لرلید ده د ټولنې لپاره. نو د دې لپاره چې ټولنه او افراد په انفرادي ډول هغې ته ورسیږي، موږ څېړنې کړي دي او موږ په دغه لاره کې ځینې خنډونه پیدا کړي او دغو خنډونه د ګزار لاره څه ده؟ د نرمو مهارتونو له نقطې نه کېږي. په دغه اساس باندې موږ غواړو چې دغه نرم مهارتونه تشریح کړو او واضح کړو. نو دا سلاید یا دغه نقشه که چیرې یو وارې سړی ورته یعنې موږ زه غواړم چې د موږ او تاسو وطنوال زیاتره د تاسو خطاب چیز فهمانو ته ده، که دغه چیز فهمان په دغه ساحه کې ځان تصور کړي چې دوی په کومه ساحه کې دي، یعنی یا مثلا خپل ټولنه چې دوی ورته کوشش دا کوي چې دا دوی رهبري کړي، تر څو چې که چیرې ورته د لاره او نقشه نه معلومه بیا خپل هم له مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو په عامه توګه باندې موږ په کومه ساحه کې یو که پوښتنه مطرح شي، آیا د فلاح په ساحه کې یو، د استقلال په ساحه کې یو، یا مثلا د محتاجي په ساحه کې یو؟ د فرد په لحاظ یو خو طبیعي د انسان، تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان له دغه مرحلو نه تیریږي. بعضې انسانان په یوه ساحه کې بند پاتې کیږي چې دا ولې علتونه څنګ کې هلته واضح دي. اوس پوښتنه وشي چې د موږ ټولنه په کومه مرحله کې ده من حیث کل، نو کېدای شي ځان پیدا کړي. نو د دې لپاره چې ځان پیدا کړ، ضرورت دا ته چې هغه خنډونه چې د انکشاف په مخ کې پراته دي هغو ته مراجعه وکړي. په دا ګرمو د تقابلي بحثونو په واسطه نشي کېدای چې افغانستان موږ د استقلال او خودکفایي مرحلې ته ورسوو، یا حد اقل انسانان چې دلته اوسېږي ټولنې هغه د خودکفایي مرحلې ته او یا د فلاح ساحې ته. منتها دلته یوه نقشه ده، موږ خو غواړو چې د وطنوالو خصوصا دغه خلک چې ډېر وخت خپل په داسې تقابلي بحثونو کې تیروي او خپله انرژي په دې مصرفوي چې یو د بل سره کله کله کنځلې وکړي، یو بل سره ملامت کړي، یو بل باندې رنګ الزامات وارد کړي، حتی شخصیتي مشکلات رامنځته کړي. دغه یو پروګرام یا دغه ساحې کې چیرې که وګوري او دوی کولی شي چې د فلاح او سلام په لوري باندې متحرک شي، یوازې د دې چې دغه اوسنی حالت چې یو ثبات او نسبي سوله موجوده ده دا استحکام پیدا کړي او د افغانستان د ودې او د انکشاف په لاره کې خپل انرژي او خپل قوت او خپل قلم استعمال کړي. موږ خو هدف دغه ده چې دغه ساحې ته دوی دعوت کړو چې او چې له موږ سره ملګري شي یا خپله کوشش وکړي چې په دغه یو نقشه او پلان او پروګرام باندې د خپلې ټولنې لپاره د خدمت مصدر وګرځي. انسان مختصره زندگی لري، ډیر زیات وخت هم نه لري، پروډکټیویټي یا د تولید مختصر وخت لري، خصوصا ځوانان چې دوی د جوړې او د تعاون همدارنګه د وطن د آبادۍ لپاره ډیر څه لري، خپل استعداد د مخالفت په عوض باندې د موافقت په لور باندې متمرکز کړي. دا به ښایي ورته. احتیام. نو هغه یو قصه ده لودین صاحب، زه به وکم یو نفر ښار ته راغلی و
ښار د ونه لاندې یو صوفي ناست و. هغه ته راغلی ورته یې چې یا ملا صاحب یا صوفي صاحب یا خلیفه صاحب لار رانه ورکه ده، لار راوښیه. هغه ورته ویل چې چیرې ځې؟ ولا نه پوهېږم چې چیرې ځم. نو صوفي ورته ویل چې نه پوهېږې چې چیرې ځې، چې په هره لار لاړ شې هغه ځای ته رسېدی شې. نو دغه یو ښه مفهوم د دغه موضوع چې تا یاده کړله، چې یو فورمول سړی ولري، یو هدف ولري چې موږ هغه ځای ته رسېږو، بیا د هغه نه لار نه ورکېږي، لار ورته اسانه کېږي. لکه په دغه ښار کې موږ که وغواړو، هغه یو ماخذ لري د سی ان ټاور چې ورته وایي. په هر ځای کې چې سی ان ټاور دې ولیدې، بس ځان پوهېږي چې ته په کوم ځای کې او کوم ځای ته غواړې چې لاړ شې. نو ټولنه کې هم همدغسې شیان مهم دي. دغسې یو پلان ته ضرور ده، خصوصا چې هغه پلان په علمي اصولو باندې کلک ولاړ وي. یعنې لار او نښې په کار دي. دلته هم لاره تقریبا ساده په خپل فکر باندې چې موږ او تاسو په دې باندې فکر کړی، او بالاخره د انسان د رشد او د انسان د استعداد د رهبري او لپاره چې د یو روښانه منزل په لوري باندې متحرک سي، دلته یو نقشه شته ده. نو دا نقشه انشاءالله مرسته کوي انسان سره په انفرادي توګه او په اجتماعي توګه، او د خدمت په لاره کې هم دا نقشه مرسته کوي انسان سره. د خپل رشد لپاره هم پکار ده، یعنې ځاني رشد او انکشاف لپاره هم دا شیان پکار دي، او د ټولنیز رشد او انکشاف لپاره هم دغه مسایل چې موږ تاسو په خبرې کوو دا له ګټې نه خالي نه دي، دا ډېر ګټور شیان دي. نو له دغه فورمول نه به لاړ شو. لږ زره به تاریخچه د دغه پروګرام چې موږ سکل شروع کړی وو، موږ وویل چې موږ به دغه نرم مهارتونه دغه سلسله کې د اړتیاو د وړتیاو به ټولنې ته وړاندې کړو، افغانانو ته، چې دوی وکولی شي دغه مهارتونه ورسره وي، دغه وسایل ورسره وي، او خپل انفرادي او ټولنیز مشکلات په هغه باندې حل کړي. لکه په هغه اشتهاري پروګرام کې تا وویلې چې تر هغه وخته چې یوه غوټه په لاس باندې خلاصېږي، غاښ ته ضرورت نه ده چې پرې خلاص وي. دا خبره ده چې د لاس مهارتونه او د غوټې د خلاصون نور ډېر مهارتونه شته دي. انشاءالله په هغه اساس باندې به زه هغه وکړم. زه به دغه پروګرام موږ 8 پروګرامه تر اوسه پورې خلکو ته وړاندې کړي وو، او د دې لپاره چې دغه پروګرامونه خلکو ته د همیشه لپاره موجود وي، موږ په نوم د افغانستان پیس چینل په یوټیوب کې یو چینل جوړ کړ، او دغه 8 پروګرامه چې موږ تر اوسه پورې وړاندې کړي وو په دغه پیس چینل کې موجود دي. افغانان کولی شي دغه چینل ته لاړ شي او هغه 8 پروګرامه چې موجود دي هغه ټول ولولي، وی ګوري، تبصرې پې وکړي، د هغو نه ګټه واخلي، موږ ته نظر راکړي چې که دغه شی داسې تغییر شي دا به ښه وي. او په دغه پروګرام کې تاسې کولی شئ چې لاړ شئ او سبسکرایب یې کړئ، چې بیا نور پروګرامونه راځي چې سبسکرپشن ولرئ، بیا په خپل احوال درکوي چې دا د نوی پروګرام راغی. نو دغه نننی پروګرام به امکان لري یا سبا یا بله ورځ به انشاءالله په یوټیوب کې وي په قسم د 9 پروګرام باندې. نو لودین صاحب د دې لپاره چې موږ وویلې دغه نرمو مهارتو ته یو تازه لید کتنه داسې سرسري به پې لاړ شو په دغو پروګرامو چې موږ تر اوسه پورې څه شي وړاندې کړي وو. دغه پروګرامونه اول پروګرام له دې ځایه شروع کېږي، یعنې له دې ځایه اول، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، دغه اول بریښي دغه 8م پروګرام ده. نو اول پروګرام موږ په دې ریالیټي لوپ د واقعیت حلقه یوه موضوع وه چې موږ ډېر په هغه باندې بحث هم کړی ده او په هغه باندې موږ ډېرې خبرې هم کړي دي. موږ دغه موضوع مطرح کړه چې د واقعیت حلقه ودرې که زه کوم سلاید ولرم. واقعا بنیاد د خبرو
یا اساس یا تهداب له دغه ځای نه پیل ده. دغه ځای نه موږ شروع د خپل کیږي. د انسان په همدغه د خپل واقعیت په د حلقې په بنیاد باندې کړنې ترسره کوي، دنیا ته ګوري او د خپل اعمال نتایج یې بالاخره د محیط برخه ګرځي او هغه بیرته په نورو حلقو باندې اثر لري. یعنی دا بنیادی خبره دا ده چې موږ له تصور او له افکارو له ذهنیت نه څنګه موږ دا جوړ کړو ترڅو د دې جوګه سو د دې وړتیا پیدا کړو چې له بې ځایه یا هیجاني یا تخریبي حالاتو نه د مثبت او د رغنده لوري په توګه باندې موږ خپله لاره را خپله کړو. نو اول پروګرام چې موږ دغه تشریح کړ چې دغه د موږ نتیجه او د موږ د اعمالو د موږ د رفتار او د کردار نتیجه چې موږ اخلو د کوم جنه راځي. نو موږ یو عمل کوو، یو اقدام کوو، د هغې یوه نتیجه او پیامد لري. دغه عمل د موږ د کوم جنه سرچینه نیسي. په دې باندې موږ خبرې وکړې چې اصلا موږ د مثال په توګه زه احساس د لوږې کوم، نو دغه لوږه ما تشویق کوي چې زه لاړ شم اشپزخانې ته لږ زره ډوډۍ راواخلم ویې خورم. ډېر ساده مثال ده. نو دغه د موږ احساسات، هیجان او عاطفې چې دي، موږ دې ته تشویق کوي چې یو اقدام وکړو، یو عمل وکړو. یعنی دا معنا لري چې د موږ د کړنو شاته یو څه شی شته، یو څه شی شته چې تشویق کوي موږ، چې موږ ته سبب د دې کېږي چې هغه کړنې ترسره کړو. هغه کړنې ترسره کېدل یو نتیجه لاسته راوړي، نتیجه راکړي. نو د دې ته ډېره توجه پکار ده. دا خواته زه یو ګورم چې محیط او چاپېریال یا تربیتي او روزنیز او تجربتي چاپېریال چې که چېرې موږ او تاسو هغه چاپېریال چې د موږ ولس او بچي په هغه کې روزل کېږي، دا چاپېریال سالم وي، صحیح وي او د موږ د واقعیت حلقه به په ښو بنیادونو باندې جوړه سي او د ښو کړنو توقع رامنځته کېږي. یعنی رښتیا د که چېرې په همدغه مسایلو باندې کار وشي چې د موږ د واقعیت حلقه داسې شي چې موږ ته د خودکفایي او د شګوفایي په لوري باندې مسیر روښانه شي په ذهن کې، نو د موږ د اعمالو نتیجه به بیا داسې شي چې موږ به په ښه توګه له موانعو نه تېر شو، د خودکفایي لور ته به حرکت وکړو. او که د موږ د واقعیت حلقه او فکرونه د تقابل او تضاد او یو د بل سره د ملامتولو په قهر او په غصه او یو د بل نه په تعصب او په دې نه ډکي، نو د موږ اعمال حتما داسې اعمال به رامنځته کېږي چې هغه به موږ ته ښه نتایج نه ترلاسه کوي. لکه چې د موږ تاریخچه ده، هلته معلومیږي چې د موږ که د نتیجه او حاصل موږ 3 کاله مخکې یو نتیجه ولیدله یا 2 کاله مخکې بله نتیجه لیدلې وه، که دغه نتایج وګورو نو واضح معلومیږي چې د موږ دننه وضعیت چې هغه د باورونو، عقیدې، نمونې، نقشې، تجربې، فکرونه، احساسات، هیجان، دا داسې وړتیا نه وه پکې چې موږ له داسې ناوړو حالاتو نه وساتي. نو له دې کبله پکار دا ده د موږ تاسو پروګرام تمرکز په دې ده چې د واقعیتونو حلقې موږ بدلې کړو، په حقایقو په خپلو ارزښتونو کې استواره کړې، یو بل هم قبول کړل، تحمل هم کړل، وطن هم خپل وګاڼه، خپل ارزښتونه هم خپل وګڼل، نو حتما به هغسې اعمال ترسره کوو چې انشاءالله موږ ته به د پیشرفت او پرمختګ په لوري باندې اسانتیاوې رامخته کړي. نو اگر به قسم خلاصه تشریح کنیم، امی جهانبینی هر انسان توسط 3 چیز تعیین میشه: محیط، تربیه، تعلیم و تربیه و تجربه زندگی. این 3 چیز که هست هم باورها و عقاید ما را تشکیل میده و نتیجه باور و عقاید هم پندار و افکار ماست و افکار و پندار ما احیانا باعث احساسات و هیجان و عاطفه میشه و احساسات و هیجان و عاطفه ما را تشویق میکنه که یک عمل، یک اقدام کنیم، یک عمل انجام بدیم و نتیجه از او بگیریم. اگر نتیجهش و نتیجه خودش یک تجربه است که بالاخره در می حلقه میره، پس در صندوق اول
تجربه یک جمع میشه. یعنی خود پیامد اعمال ما یک تجربه است که به اوج علاوه میشه دیگه. اگر از نتیجه خوش نباشیم باید دمید یک تغییر بیاید و ما میخوایم که یعنی چیزی که در 5000 سال تاریخ شده در افغانستان یک ذره تغییرات در محیط ما بیاید، در طرز دید ما بیاید، در چیزایی که ما میبینیم باعث جهانبینی ما میشه در روز یک کمی تغییرات بیاید. این تغییرات خورده که در روز میاید در نتیجه تغییرات بسیار بزرگ به وجود میاره. نو دا او بل مهم شی دا چې امی حلقه واقعیت ما از حلقه واقعیت لودین صاحب شما نه بهتر است و نه بدتر است. این چیزی است ما کنترل محیط خود نداشتیم، در نتیجه ما یک جهانبینی پیدا کردیم و شما هم همونطور یک جهانبینی پیدا کردیم. این حال ما دو جهانبینی مختلف پالو در پالو میاریم. این وضعی که در تقابل یکی دیگر قرار میگیره. اگر ما این را قبول کنیم، هم دیگر پذیر باشیم، این را قبول کنیم که طرز دید ما و شما فرق داره، بیا که درباره ازی فکر کنیم که مشترکات ما در کجاست و چطور میتونیم با این دو طرز دید مختلف موضوع را بهتر بفهمیم. ما موضوع را از طرز دید شما بفهمم، از طرز دید خودم، شما هم همچنان، و از طرز دید یک نفر دیگه هم. در اون صورت ما میتونیم یک واقعه، یک پدیده را ما به صورت بهتر بفهمیم. وقتی بهتر فهمیدیم در مقابل از او اقدام بهتر کرده میتونیم. او تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه که چیرې موږ مشابهتونه او مشترک ارزښتونه سره څنګ په څنګ کېږدو، بیا نو موږ ته د همکارانه یا د یو د بل سره د تعاون قوت او استعداد مخې ته راولي او موږ کولی شو چې په ګډه باندې یو د بل سره کار وکړو. موږ او تاسو ډېر مشترک شیان لرو، وطن هم مشترک ده، مثلا تاریخچه چې موږ باید عبرت ترنه واخلو، یا کړنې چې سوي چې نه باید سوي وای، یا په عوض باندې بل څه سوي وای چې موږ هم بله نتیجه درلودلی. دغه موږ ته د دې درس راکوي چې موږ کولی شو چې یو د بل سره ځینې مشترکات سره یو ځای کړو او د تعاون او د همکارۍ لارو ته مخه وکړو. او که چیرې اختلاف هم لرو دلایل ورته ووایو، که چیرې ښه دلایل ولرو، مفاهمه ولرو، غوږ ونیسو یو بل ته، موږ کیدای شي چې بیا هم په هغه کې ښې لارې پیدا کړو. یعنی اختلاف الله تعالی دا اختلاف د دې لپاره نه ده پیدا کړی چې تصادم رامنځته شي. اختلاف یا تفاوتونه د ښکلا سبب دي، د تعاون سبب کیږي، د یو نوع حکمت پکې ده. شپه ورځ اختلاف لري، یا مثلا انسانان په یو بل سره ټول یو شانته نه دي. الله تعالی هر شی زوج پیدا کړي دي، په دې کې دا معنا لري چې دې کې حکمت ده او دا یو له بل نه بیل نه دي، بلکې یو د بل د شناخت سبب کیږي. شپه له بیل ورځې نه موږ نه پیژنو، یا مثلا نارینه ښځینه په یو ټولنه کې دا د ژوند د بقا او د ادامې سبب کیږي. هر یو خپل خپل استعدادونه لري. نو یعنی اختلاف هم دې کې حکمت او د فرصت په توګه که چیرې بدل شي په تفاهم او په مفاهمه هغه د پیشرفت سبب کیږي. رښتیا موضوع دیگر هم اگر گپ بزنیم درباره شویی است که درباره تغییر ذهنیت بعضی چیزهای بسیار عادی که در مثلا در کلاب هاوس و در مذاکره و در پروگرام‌های دیگه ما میشنیم، اینمی سر ذهن مردم تاثیر میکنه. ما فکر میکنم اگر مردم متوجه ازی شود و امور از ذهن خود پس کنه، یک تغییر بسیار جذری به وجود میاد. یکی از اون چیزها مثلا میگه فلانی گپ زد، جواب دندان شکن دادم برش. په یوازې د دې چې د هغه په خبره او په مفهوم باندې ځان پوه کړي، هغه مهم نه ده چې ځان پې پوه کړي، مقصد ماتي. دا د دې شاته یو ذهن موجود ده. دغه وړتیا یا هغه نرم مهارت دلته نسته. زه داسې فکر کوم همدغه مثال کې ستاسو وویلې چې یو څوک د چا خبرې اوري
هغه د دې لپاره نه اوري چې هغه په مفهوم او په مقصد ځان پوه کړي، یا دوباره ورته تکرار احسان کې تر څو ځان بهتره پوه کړي، د هغه له احساس او د هغه له نظر ځان خبر کړي. دی په خپل ذهن کې د هغه لپاره د جواب ویللو او د دانشکن جواب ویللو تیاری نیسي. نو د دې معنا لري چې دلته اصلا یو مهارت یا هغه انساني سافت سکل یا نرم مهارت هیڅ شته نه، بلکې هغه هارد سکل ته دی ترجیح ورکړي چې هغه جګړه ده یا ملامتول یا سپکول دي، یا مثلا په دې افتخار کول چې د جواب دانشکن برشدادم والا چوپش کدم والا گریختست پیش ما، یا ما می تختاو ملامت می که خړ می که پړ می که. نو دا هغه عادتونه دي چې موږ د خپل ژوند دغه اصلي ثمر ته نه پرېږدي چې څنګه موږ وکولی شو د انسانانو په توګه یو د بل سره ښه ژوند وکړو او د وطن لپاره موږ انرژي او وخت هم د تعمیري لارو کې په مصرف ورسیږي. دلته دوستانو سلامونه ویلي، محترم ورور مرزا ګل توتاخیل سلامونه ویلي، ډیره مننه، خدای دې خیر درکړي. وعلیکم السلام، ډیره مننه. او بل محمد خان هم سلام ویلی، وعلیکم السلام. دوستانو که دغه پروګرام ته غوږ نیولی وي او پروګرام هم خوښیږي، په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دا د نورو دوستانو سره هم شریک کړئ چې وکولی شي هغه هم د دې نه ګټه واخلي. او په عین وخت کې بله موضوع چې زه غواړم دغه کلیشې چې ما مخکې درته ویلې چې جواب دندانشکن داریم، بله موضوع چې خلک یې ډېر استعمالي هغه دا ده چې په دغو شرایطو کې بېطرفي بېشرفي ده. دا هم اوس استعمالیږي؟ دا هم استعمالیږي، دا ډېر استعمالیږي. یعنې ته باید طرف ونیسې. کوم طرف؟ دا طرف د افغانستان د آبادۍ طرف که د ورانولو طرف؟ نو یوه لپاره زه غواړم دا ووایم چې دغه یوه سکه ده که نه، دغه سکه ده، دا سکه دوه هغه لري، دوه مخه لري. خلک فکر کوي چې دا دوه مخه لري. دغه سکه چې کامرې دغه مخې چې کامرې ته ورته ده، یو شی پکې دي او هغه چې زه وینم بل شی وي. نو زه څه طرف ونیسم؟ زه دغه نه وینم، زه دا وینم، زه د دې طرف ونیسم او هغه بل رد کړم. اما دا سکه خو دواړه لري، اما ډېر مهم دا ده چې دغه سکه یو دریم هغه هم لري، دریم اړخ هم لري. دریم اړخ هم لري. که له دریم اړخ نه ورته وګورې ټوله سکه بیا لیدای شي. او دغه دریم اړخ اصلا دغه دوه طرفه متشکل شوي دي له همدغه جینه، یعنې دواړه برخې په همدې سره تکیه دي. موږ غواړو چې دغسې یو ذهني تغییر په ټولنه کې راشي چې په عوض د دې چې د سکې یو مخ ته یا بل مخ ته ګورې، دا دریم اړخ نه ورته وګورې چې صحیح په پوه شې چې دا سکه څه شي ده. یعنې دریم اړخ کې هم درېدل پکار دي، یا د دریم اړخ تصور هم پکار ده؟ اصل حل په دریم اړخ کې ده. نو اصل حل خو معلومدار یو وخت موږ او تاسو د عدالت خبره کړې وه که نه؟ اوس عدالت هغه وخت تر سره کېږي چې دوه خواوې د قضیې وکتله شي، قاضي د دعوا د دواړو طرفو مسایل په ښه توګه وکتلی شي، تحلیل یې کړي یا واقع پس له هغه دی خپله فتوا یا خپل نظر اظهار کړي. نو د عدالت جای دا دریم جای داست، د جوړې جای، د روغې جای، د تعاون جای دا دریم جای ده. او دغه دریم جای که چیرې د خلکو له نظره پټ پاتې شي، ورک کړي، دې کې کار ونه شي، نو د ټولنې همیشه د تضادونو ښکار کېږي. ښه خبره خو همدا ده چې مثلا حکومتونه اکثرا دغه دریم جای کې دي چې د ولسونو منافع او له دنیا سره د خپلو منافعو د تحلیل لپاره ولاړې، د عدل د اقامې لپاره، د حقایقو د حقوقو لپاره. نو دریم جای چې د موږ او تاسو اصلي هدف په همدا دریم جای کې ده چې د سافت سکل یا انساني مهارتونه په دریم جای کې دي یا هغه دریم اړخ کې دي. زموږ د ځوانانو نه، د اوسنیو هغه افغانان چې زیاتره د بعضې معضلاتو مسایلو نه له وطن نه د باندې وتلي، ډېر وخت په ډېرو ناوړه مسایلو باندې صرف کېږي.
او یو رقم اډیکشن غوندې، یعنی یو عمل را پیدا شوی چې دوی څنګه ګرم بحثونه وکړي، تمام ورځ لګیا یي، بیا آخر کې هیڅ نتیجه زه خو نه ګورم. زه دا وایم چې د خپل نجات لپاره له سره فکر کول پکار دي، او دغه عمر چې خدای پاک موږ ته نصیب کړی، له د باندې نه هم د خپل وطن د آبادۍ دپاره د سوچ، د سالم سوچ کولو، یعنی د سوچ نشي په عقده باندې ولاړی، په ناروا باندې ولاړی، یا له د باندې خارجیانو سره د وابستګۍ یا له هغو نه د بیا مداخلې توقع لري. له دې نه که واوړي، دا به د وطن دپاره ښه سرمایه سي دوی د آبادۍ لپاره. ځینې وطنوال شته چې د وطن د آبادۍ دپاره د مشکلاتو د حل لپاره لاس په کار دي. خوشبختانه ډېر داسې ځوانان خلک شته په دې باندې کې چې په مصیبتونو کې د وطن سره همکاري لري، روغ نیت لري، د ثبات او د بیا جګړې د مخنیوي لپاره کار کوي. یوه غټه خبره خو دا ده چې موږ تاسو ټول کوشش وکړو چې دې وطن باندې بیا جګړې مسلطې نه سي، سوله او امن او استقرار دوامدار سي، انکشاف رامنځته سي، خلک له فقر خلاص سي، صحي مسایلو ته توجه وسي، حقوقي مسایل ته توجه وسي، خلکو ته کار پیدا سي، د وطن دا منابع سي دي دا په ښه توګه د دې وطن د انکشاف لپاره په کار ولویږي. دغه لاره ده چې یو عادل معتدل او خادم نظام هم منځته راسي، یعنې هغه نظام چې د نتیجه کې د ارزښتونو، د خلکو د دردونو، د خلکو د ولس د سلامتۍ دپاره لاس په کار وي، مخلص وي او شپه ورځ په لاس په کار وي، او د دې وطن د دوباره نوي آبادۍ د تاریخ په جوړولو مصروف وي. د دې په څنګ کې درېدل پکار دي. خو رښتیا نو په مخ به لاړ شو. بل پروګرام چې موږ وړاندې کړ هغه د شخصي مسؤلیت په باره کې و چې انسان خدای پاک موږ ته ځینې نعمتونه راکړي دي، هغو نعمتو د درست استعمال په نتیجه کې موږ کولی شو چې هر عمل چې د موږ په شاوخوا کې کېږي، هره واقعه چې کېږي، موږ کولی شو دومره تغییر ورکړو چې هغه د نتیجې مسؤلیت په ځان باندې واخلو، په عوض د دې چې نور خلک ملامت کړو، په عوض د دې د افغانستان د اوسني حالت لپاره یا امپریالیزم یا سوشیالیزم یا کمونیزم یا پاکستان یا ایران یا همسایگان یا هندوستان یا فلانه او فلانه یا خاین او یا وطن فروش او دغه خلک ملامت کو. راځي هغه ویلي دي، یعنې دغه پروګرام کې موږ تشریح کوو چې که چېرته ته یوه ګوته وړاندې کړې چې مسؤلیت د تا ده، درې ګوتې ځان ته راځي، دغه درې ګوتې ځان ته سړی وګوري. نو دغه ښه پروګرام د دوستانو نه خواهش کوم چې لاړ شي دغه دوم پروګرام ښه په دقت سره ولولي. بیا موږ پروګرام وړاندې کړ دغه فورمول چې موږ مخکې کړی وو، دغه فورمول چې موږ ویلي وو چې د مختلفو دورو وده، بلې دورې ته ودې ته په لار کې خنډونه دي. مثلا د محتاجي له ساحې نه د خودکفایي تر ساحې پورې درې خنډونه دي چې هغه د ژبې، د مقصد د نستوالي او د انضباط، او بیا د خودکفایي ساحې نه د فلاح او سلام ساحې ته درې نور خنډونه دي، هغه د ایګو، مدیریت او افهام او تفهیم، او د تعاون نستوالی، تعاون بالبر، دغه خنډونه دي. نو بیا موږ کوشش کړی په دغه نورو پروګرامو کې، د نورو شپږو پروګرامو کې موږ دغه خنډونه تشریح کړو، هر یو یې جدا جدا. مثلا څلورم پروګرام کې موږ د ژبې په باره کې خبرې کړې دي چې دا ژبه په څه رقم سره یو خنډ ده او په څه رقم سره موږ خپله ژبه عیار کولی شو چې د خنډ په ځای یوه وسیله سي د عبور لپاره. یا مثلا په بل پروګرام کې دغه د مقصد نستوالی، اکثره خلک چې ورته چې ته خدای پاک د څه شي لپاره پیدا کړی، ډېر خلک حتی مسلمانان هم جواب نشي درکوی چې ولې یې پیدا کړی. نو د دې لپاره دغه موضوع هم تشریح کړې ده چې که انسان په ژوند کې یو مقصد او یو هدف ولري، د هغه ژوند له معنا نه ډک وي، په عوض د دې چې بس ازراجک سي او پیږي نه چې تر غرمې به څه کېږي، بېګا ته به څه کېږي، څه چل به کېږي. بیا
په بل پروګرام کې د انضباط په اړه کې هر وخت چې انسان پوه شي چې د ما د ژوند مقصد دا ده، زه خدای پاک د دې شي لپاره پیدا کړی، بیا د هغه لپاره انضباط ضرور ده چې هغه وسایل او وخت او منابع د دې لپاره پکار دي چې په خپل مقصد باندې سره ژوند وکړي، دومره انضباط ولري چې هغه منابع ورته راتهیه کړي. هغه باندې هم خبرې کړې دي. بیا د دغه درو نه د خودکفایي مرحلې ته رسیږي خلک، د هغه نه وړاندې چې ځي د سلام او د فلاح دورې ته، نو بل خنډ چې د هغه د ایګو یا د نفس مدیریت ته چې موږ هغه په دغه اووم پروګرام کې په هغه باندې بحث کړی ده، چې خپل د نفس چې شي ده په څه رقم سره موږ ته یو خنډ پیدا کړي او په څه رقم سره موږ مدیریت کولی شو چې په یوازې د خنډ یوه وسیله شي د بریالیتوب لپاره. او په اتم پروګرام کې بیا د مفاهمې مهارتونو په اړه کې غږیدو، او بیا روزه راغله، پروګرام هم خلاص کړ. نو په هغه اساس باندې په هغې کې موږ ودرېدو، نن یو داسې خلاصه نظر هم دغه پروګرام ته وکړو. په راتلونکي پروګرام کې به الدین صاحب انشاءالله چې دغه سلسله به بیرته له سره نیسو او دغه د مفاهمې په اړه کې به نور معلومات هم وړاندې کړو، او بیا به هغه شپږم خنډ چې تعاون بالبر په هغه باره کې به بیا معلومات ورکوو او بیا به نور مهارتونو ته وړاندې ځو. او دا خبره چې د یو نوع تکرار سو ساده مسایلو ته اشاره وسوه، او تا آخره خبره چې تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی دا معنا چې په موږ څنګه د دې جوګه سو چې په ښو کارونو کې یو د بل سره همکاري وکړو، یو د بل سره څنګه ودرېږو د آبادۍ لپاره، د خوشحالۍ لپاره، د تعاون لپاره. ما ته داسې یو فکر پیدا شو چې تاسو د خودکفایي په مرحله کې هلته د ایګو خبره وکړه. زه خو داسې وایم چې دا خو د دې لپاره چې موضوع تنظیم شوې ده چې په د ژبې خنډ د مقصد نشتوالی دی، یا مثلا د تعاون خبره ده، مفاهمه او ایګو دا شیان، دا کله کله د موږ د ټولنه په مخلوط ډول باندې اکثره یو ځای لري سره، چې یو کمپلیکس موجود ده. چون د نرمو مهارتونو موضوع یا د انساني مهارتونو موضوع موږ تاسو په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې دا د یو مضمون په شکل نه ده لوستل شوی، نه لوستل کېږي. معمولا موږ فیزیک او کیمیا او بیولوژي او انجینري او طب او طبابت او مثلا مدرسو کې مختلف ډیر کتابونه لولو، اما دا چې انسان د انسانانو سره څنګه روش وکړي، صحیح ده چې موږ پخوا د اخلاقو په نوم باندې یو مضمون درلوده، هغه بیا له منځه لاړ. په پخوا وختو کې چې انسانان یو د بل سره څنګه روش وکړي، خو په طبیعي لحاظ باندې دا موږ استعمالوو یې، داسې نه ده چې بې له دې ژوند کېږي، بې له دې ژوند نه کېږي. مثلا روغبړ کوو، یو د بل سره ستړي مشي کوو، او یو د بل سره خبرې کوو، یو د بل پوښتنه کوو، له احوال نه خبرېږو، او ډیرو ځایو کې بعضې خلک یو د بل سره یو ځای کار کوي، په یو ټیم کې کار کوي، ځکه یو نفر ټول کار نشي کولی، یا یو نفر مشر د مشرتوب کوي، رهبري کوي، چاته کار سپاري. دغه ټول شیان تقریبا هغه مسایل دي چې په عملي زندگی کې دا روان دي، اما داسې څنګه په ښه توګه روان شي د دې په اړه باندې خبرې نه دي شوي. ستړي مشي کوو، خو آیا څومره درناوی لرو زړه نه؟ ډېر وختونو کې خلک یو له بل سره میلمانه کېږي، ستړي مشي کوي، په آخر کې بیا جګړه په مابین کې په جګړه اخته شي سره، هغه درناوی او احترام دوامداره نه پاتې کېږي. یعنی خبرې کوي او بیا چې د باندې راووځي، چې د باندې راووځي او د بل غیبت شروع کړي، غیبت کوي، بخیل بخل شته، حرص موجود ده، یو د بل سره د همکارۍ لارو کې ذهني خنډونه موجود دي. یعنی کوم هغه شی شته په موږ کې دننه چې د یو د بل سره د همکاري کولو په لاره کې خنډ ده، هغه د موږ دننه ده اصلا. نو له دې کبله پکار ده چې موږ په دننه کې یو څه بدلون راولو، نو د تعاون لپاره لارې خلاصې شي، د همکارۍ لپاره لارې خلاصې شي، د آبادۍ لپاره لارې خلاصې شي، او د یو بل په درد باندې دردمن سو،
یو د بل په خوشحالۍ باندې خوشحاله سو رښتیا، او په موږ کې هغه انرژي د جوړولو یا هغه پوتنشل د آبادۍ چې موجود ده هغه څنګه خلاص شي، یعنې هغه آزاد شي تر څو د موږ په مخ کې د موږ ژوند رڼا کړي، د موږ زندگی رڼا شي. نو دغه پروګرام د دې لپاره ده چې څنګه مفاهمه وکړو، څنګه ستونزې حل شي، څنګه همدلي پیدا کړو، څنګه خپل وطن باندې زړه وخوږو، خپل ولس راته ګران شي، د بېګانګۍ ټاپې ونه وهو چې دا د امریکایي ده او دا د پاکستان ده او دا د ایران ده او دا د څوک چې په دې جغرافیه کې ژوند کوي او افغانان دي، مسلمانان دي، حتی د نورو مذهبونو دینونو خاوندان دي، خو د دې وطن اتباع دي یا د دې وطن خلک دي، د خپل وطن د آبادۍ لپاره څنګه کار وکړي، څنګه یې خپل وګڼو. نو دا پروګرام د موږ تاسو د اصلا د خپلولو پروګرام ده چې یو بل څنګه پخلا کو، یو بل سره پخلا سو، د ځان سره څنګه پخلا سو، د ځان سره د نن هغه شیان چې موږ سره په دښمنۍ کې دي، اول دغه نفس او شیطان تاسو یادونه وکړه مخکې چې موږ څنګه مطمئنه نفس ته ورسیږو، یا حد اقل لوامانه دې ته ورسیږو چې موږ د نن یو چراغ رڼا چې د موږ هغه ښې ساحې او خرابې ساحې ولیدلی سو، او حد اقل په بدو باندې پښیمانه سو او د نیکۍ لوري ته مخه وکړو. ډیر خلک دي په خپله بدۍ باندې کلک ولاړ دي چې دا بدۍ ورته ښه ښکاره کیږي، سره له دې چې هغه به بدي همغه قید او په همغه ناوړه فکري محبس کې زندگی کوي او هغه ورته ښه ښکارېږي. ځینې فکرونه دي چې هغه ډېر تعصب او بدبیني او یو د بل سره دښمني کې راګیر کېدل، دا خو هم د هغه داخلي حلقې اثر ده. رښتیا لودین صاحب وخت خلاص شوی ده، زه په ورو ورو ډېر به نه اوږدوو. په اخر کې زه غواړم دا ووایم د لیدونکو سره شریکم، هغه دا ده چې که تاسې کور کې یو میز د کور د کوټې په کونج کې کېږدئ وپېرئ او هېڅ لاس هم پې ونه وهئ، بل شی هم ونه کوئ، بعد د یوې هفتې نه که ورسئ وبګورئ چې که ګوته پې کېږدئ هلته له ګرد نه ډک ده، ګرد پې پروت ده، پاکولو ته ضرورت لري. اما که د ماړۍ خوړلو میز وي او په هغه باندې ماړۍ خلک خوري، هغه نو هره ورځ پاکولو ته ضرورت لري. اما زه دا سوال کوم د دوستانو نه چې تاسې دغه خپل ذهن څه وخت پاک کړی ده؟ له هغه شیان چې راځي او تاسې متوجه نه یې او په ذهن کې ځای نیسي او بالاخره لکه هغه د میز په سر باندې چې ګرد پروت وي، دغسې زموږ په ذهن کې راځي. د دغه د پاکولو لپاره کوم پروګرام لرئ؟ کړی هم ده؟ آخر وار باندې څه وخت خپل ذهن پاک؟ زه غواړم چې دغه شیان چې موږ وړاندې کوو دغه وسایل دي چې د هغه په اساس باندې موږ کولی شو خپل ذهن پاک. واقعا دغه د ذهن پاکول او د زړه، زه به زړه ورسره ملګری کړم چې موږ او تاسو ډېر معمول دا هم ده چې د زړه پاکیزګي ته یا تزکیه د نفس کله کله علما ورته وایي، له دغه ګردونو نه، د دې حوادثو نه، ځکه انسان خو د دې حادثو او د حالاتو له تاثیر لاندې راځي، هغه په مغز هم اثر کوي، په زړه هم اثر کوي، په روابطو باندې هم اثر کوي. دغه اړیکې چې نن سبا موږ چیرې وګورو، بعضې ټولې اړیکې دوستانه او همکارانه نه دي. نو که چیرې موږ او تاسو وګورو چې د اړیکې څنګه مخلصانه سي، تعاون باندې برابرې سي، مخلصانه سي، نو د زړه او د مغزونو ته پاکولو پاکیزګي ته توجه پکار ده. ډېرې ښې موضوع ته د اشاره وکړه درانی صاحب. ډېره مننه. هغه زموږ محترم ورور تحسین لودین هم سلامونه وړاندې کړي. وعلیکم السلام، ډېره مننه دوستانو. وعلیکم السلام تحسین لودین صاحب، ډېره مننه. 50 دقیقې وخت هم تېر کړ. دا دې وکړي چې دغه پروګرام هم خوښ شوی، د تاسې د خستګي سبب نه یې ګرځېدلی او تاسې وکولی شئ دغه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې شریک کړئ تر څو چې نور افغانان هم د دغه نه ګټه واخلي او خپلې تبصرې د موږ سره ولیکئ. موږ غواړو دغه پروګرام یو ژوندی پروګرام وي
او د تاسې په همکاري باندې د تاسې په مرسته باندې دغه پروګرام ته وده ورکو او بالاخره ټولنه کې داسې یو تاثیر وکړي او مثبت تاثیر وکړي چې ټولنه د فلاح او سلام طرف ته حرکت وکړي. او بس ان شاء الله چې بني آدم اعضاء یکدیګرند د دغه دپاره موږ او تاسو کوشش وکړو چې موږ او تاسو ټول یو د بل غړي یاستو، یو د بل د وجود برخې یاستو. څنګه وکولی چې دا وجود یو د بل سره په یو نوي حس باندې مجهز شي چې د احساس د خپلولي وکړو، د تعاون او د همکاري او د خوشحالي موږ ته نصیب شي. ډېره مننه دراني صاحب او دغه دوستانو چې موږ سره سلامونه او نیکې هیلې شریکې کړي دي، هغوی نه هم ډېره مننه. ان شاء الله دا حمید دراني سلامونه وړاندې کړي، ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو نه هم. او ډېره مننه. دغه پروګرام خو فکر کوم چې موږ او تاسو یو مرور د تیرو موضوعاتو، راتلونکي کې به بیا له سره نوي موضوعاتو باندې مخ ته ځو. بخیر ان شاء الله ان شاء الله. نو اوس به د ودرېږي دغه خلاص کم چې ته دواړه یو ځای ښکاره سو په هغه باندې په پرده کې چې بیا دواړه یو ځای خدای پاماني ورسره وکړو. بس پروګرام به په دغه ځای کې خیر سره خلاصوو. دوستانو اوس د خدای پاماني تر بل جمعې پورې ډېره مننه. بس خپل تبصره کولی شي، موږ ته ولیکئ، کوم سوالونه لرئ هم ولیکئ او کېدای شي چې بیا یودین صاحب یا زه یا موږ دواړه هغه ته جواب ورکړو. د خدای پامان. الله حافظ. خدای پامان. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله.